سلام. امروز جمعه 21 ماه دلو 1401 هجری خورشیدی است که مصادف هست با 11 ماه جنوری سال 2023 میلادی. در نخست تأکید از بحر تعلیم عصری در کشور. عبدالباقی حقانی رئیس اداره ملی امتحانات کنکور وزارت تحصیلات عالی میگوید پیشرفت بدون آموختن علم عصری ناممکن خواهد بود. بدین سیوا نور څه نشي کولی. نو عصري میدان د محافظ د دین دی. ټانګ بستا د دین حفاظت کوي، جاز بستا د دین حفاظت کوي. عصري میدان استا د دین منفذ دی. په هر تقدیر دغه علمي میدان زموږ او تاسو نه ډیر کار غواړي. دغه علمي میدان ته راوړاندې کیږو. تأکید بر تعامل سیاسی امارت اسلامی با جهان. تحلیلگران میگن در تغییر وضعیت کشور امارت اسلامی و جهان ناکام مانده اند. متاسفانه د افغانستان په اوسنۍ غمیزه کې د طالبانو حاکمیت او نړیواله ټولنه دواړه پاتې راغلي دي. خلک په مشکلاتو مواجه دي. عوامل بی‌ثباتی در کشور آمریکاست. تحلیلگران سیاسی میگن مشکلاتی که حالا در کشور حاکم است دست آمریکاست. به خاطر که امریکا بود که این زمین‌ها را مساعد ساخته، وضعیت افغانستان را، ثبات افغانستان را، امنیت افغانستان را، اقتصاد افغانستان را ضربه وارد بکنه. بسم الله الرحمن الرحیم. مشروع خبرها. عبدالباقی حقانی رئیس اداره ملی امتحانات کنکور وزارت تحصیلات عالی میگوید که در حال حاضر آموختن علم عصری نیاز جامعه است و ای تاکید میکنند که بدون علم عصری پیشرفت جامعه ناممکن خواهد بود. و ای گفته است که افغانستان نسبت به کشورهای اسلامی در عرصه تعلیم و تحصیل پس مانده اند که باید همه ما مشترک کار کنیم تا بتوانیم به علم عصری قوت ببخشیم. عبدالباقی حقانی رئیس اداره ملی امتحانات کنکور وزارت تحصیلات عالی میگوید که در حال حاضر آموختن علم عصری نیاز جامعه است و تاکید کرده است که نیاز است علم عصری را تقویت ببخشیم. د حدود تنفیذ د هغې دپاره اسلامي حکومت ولې شرط دی؟ ځکه هغه قوت غواړي. بغیر د قوت نه یو سړی د حدود تنفیذ دا کولی نشي. په هر تقدیر دغه علمي میدان زموږ او تاسو نه ډیر کار غواړي. دغه علمي میدان ته راوړاندې کیږو. علمي میدان کې چې څنګه د دنیا رواج دی هغه رواج سره به ځان جوړو. که تاسو وګورئ اسلامي هیوادونه په علمي دنیا کې ډیر مخکې تللي دي. علما راواخلئ په دیني میدان کې ډیر مخکې تللي دي. ما ورته ډیر شاته پاتې یو. په عصري میدان کې ډیر مخکې تللي دي. ما ورته ډیر شاته پاتې یو. هغوی د دین لپاره ډېر لوی خدمت وکړ، د ولس لپاره خدمت وکړ، ولس یې خودکفا وګرځول، د سوال او د احتیاج نه ویسته ځان. که موږ دغه دین دلته مضبوطول غواړو، دغه دین پوره حاکم کول غواړو، د دین نه پوره دفاع کول غواړو، دین دنیا ته رسول غواړو، په معاصره ژبه باندې دنیا سره مزل کول غواړو، په معاصره ژبه باندې د دنیا نه جلب منفعت کو، دفع د مضرت کو، دا د موږ نه ډېر څه غواړي. و ای گفته است که اگر ما در مساجد تعلیم و تحصیل کنیم علم ما مکمل نیست. و ای تاکید کرده است که افغانستان نسبت به کشورهای اسلامی در عرصه تعلیم پس مانده‌اند و در این عرصه باید کار کنیم. که موږ دغه داعیه خورو دنیا ته دا اله چې موږ سره عصري میدان مضبوط وي. که عصري میدان را سره مضبوط نه وي زموږ دیني میدان به کمزوري مدرسه به وي خو څه کولی به نشي. جومات به یې هېڅ به نشي کولی. صرف هغه شته مسلمانانو ته به فرض او واجب او سنت او مستحبات رسولی شي. د دې نه سوا نور څه نشي کولی. نو عصري میدان د محافظ د دین دی. ټانګ بستا د دین حفاظت کوي، جاز بستا د دین حفاظت کوي. عصري میدان استا د دین منفذ دی. چې جاز در سره ټانګ در سره قوت در سره نو ته به دغه دین تطبیق کړي او که دا در سره نه دین نشي تطبیق کولی. این در حالی است که چند پیش امارت اسلامی در پوهنتون‌های خصوصی ثبت نام دختران به سال جدید تعلیمی در حال تعلیق در آورد. امارت اسلامی گفته است که کار یک طرح جریان دارد که مبنی از آن همه دختران و پسران در سال آینده به مکتب‌ها و پوهنتون‌ها بروند. آگاهان امور میگند که امارت اسلامی و جهانیان هر دویشان در تغییر وضعیت اقتصادی و سیاسی
ناکام ماندند. آنها در حال این سخنان را مطرح می‌سازند که هفته گذشته اشتراک کنندگان نشست مسکو روی نشکلگیری ساختار حکومت همشمول و تهدیدات امنیتی ابراز نگرانی کرده است. در این نشست و امارت اسلامی دعوت داده نشده بود. در مورد همین نشست امارت اسلامی قبلا گفته بود که بدون حضور آنها نشست مسکو به نتیجه خواهد بود. در همین رابطه آگاهان امور میگویند که امارت اسلامی و جامعه جهانی در محو وضعیت بد اقتصادی سیاسی افغانستان پس مانده اند. آنها تاکید میکنند که برای محو وضعیت فعلی افغانستان باید امارت اسلامی و جهان یک زبان مشترک پیدا کنند. نشست مسکو که هفته گذشته بر روز چهارشنبه برگزار شد، اشتراک کنندگان این نشست یک بار دیگر خواستار حکومت همشمول شدند. در این نشست روی وضعیت امنیتی افغانستان و تهدیدات بر کشورهای دیگر ابراز نگرانی شد. در همین رابطه آگاهان امور میگویند که برای محو وضعیت فعلی کشور باید بین امارت اسلامی و جهان روی تفاهم پیش بروند تا بتواند وضعیت فعلی کشور را محو کند. دا تمام هغه مسائل دي چې نړیواله ټولنه خصوصا د سیمې هیوادونه ترېنه تشویش لري، نو دا چې هغلته د طالبانو حضور وای که نه وای، نو نتیجه به یې د طالب له خوا نه نړۍ ته کومه نوې خبر نه وه. په دې خاطر باندې دا دلایل شته دي چې طالبان هلته نه دي دعوت شوي، اما که چېرته د یو هیواد په هکله خبرې کېږي او د هغه هیواد څخه څوک نه وي، بیا نو مشکل نشي حلېدلی. برخی از فعالین سیاسی بر این باورند که کشورهای منطقه با این نوع اظهارات میخواهند که در بی‌ثباتی افغانستان منافع خود حفظ کنند. آنها تاکید میکنند که در این نوع نشست‌ها باید به نمایندگان امارت اسلامی نیز دعوت داده شود. موږ مخکې ویلي دي، پخوا بحثو کې مو ویلي دي چې چېرته په د مسکو په ناسته کې امارت اسلامي ته د ګډون اجازه ورنه کړل سي، دا ناسته به د تېرو ناستو په شان باندې به هېڅ لاسته راوړنه ونه لري، دا به بې نتیجې وي. ګورئ دلته دا دنیاوالو ته چې دا کوم څه اطلاعات رسېږي یا دا د بل چا له لاسه دي او مسکو باندې موږ پخوا هم دا غږ کړی ده که چېرې دوی غواړي چې په دې سیمه کې امنیت ووسي، نو دوی د امریکا له دغو تبلیغاتو چې د راتېر سي لکه د ځان دپاره چې څه خوښوي، نن چین او روسان دواړه غواړي چې د امریکا له انحصاره چې دا دنیا یې ټوله انحصار کړې ده، له دغه چې ځانونه خلاص کړي او راووځي، نو د موږ دپاره دې دغه فکر وکړي. این در حالی است که این چندمین بار است که به میزبانی مسکو نشست را برگزار می شود و مکرراً آنها خواستار ایجاد حکومت همشمول اند. آنها برخی از فعالین سیاسی بر این باورند که نشست‌ها در مورد افغانستان بدون حضور نمایندگان امارت اسلامی ناتکمیل است و به نتیجه خواهد بود. رایان کراکر سفیر پیشین آمریکا در کابل میگوید در 17 ماه گذشته امارت اسلامی این را معلوم کرد که آنها نمیتوانند حکومتداری و حفظ امنیت را تکمیل کنند. در واکنش به صحبت‌های سفیر پیشین آمریکا در کابل آگاهان امور میگویند مشکلات وجوده که در افغانستان ادامه دارد و عامل بی‌ثباتی چند دهه افغانستان آمریکاست که به گفته آنها در وقت بیرون شدن از افغانستان نظام‌های سیاسی نظامی امنیتی را برهم زد. آنها انتقاد میکنند آمریکا تفاهم‌نامه دوحه را نقض کرده است، اما در این مورد امارت اسلامی تا هنوز چیزی نگفته است. آمریکا و امارت اسلامی در دوحه پشت دروازه‌های بسته حدوداً 2 سال مذاکرات کرد که در نتیجه تفاهم‌نامه‌ای را امضا شد که نیروهای آمریکایی باید از افغانستان بیرون شود. حالا تازه رایان کراکر سفیر پیشین آمریکا در افغانستان گفته است که امارت اسلامی در 17 ماه گذشته ثابت ساخت که نمی‌تواند امنیت را برقرار کند و حکومتداری مثمر داشته باشد. امارت اسلامی نتوانست امنیت مردم را تضمین نماید و نمیتواند امنیت سفارتخانه‌هایی را تأمین کند. آنها توان حکومتداری را ندارد. اما تحلیلگران سیاسی میگویند آمریکا از افغانستان در وقت فرار همه سیستم‌ها را برهم زد و حالا هم عوامل بی‌ثباتی در افغانستان آمریکاست. از بق سفیر امریکا در افغانستان در یکی از اظهاراتش
ایره گفتن که در طی 7 ماه گذشته امارت اسلامی ثابت کرد که حکومتداری خوب را انجام داده نتانست و به خاطر تامین امنیت هم کوتاه آمده. خب اگر ما ایره به این قسم ارزیابی بکنیم میشه که مقصر درجه اول امریکا را بدانیم، بعد از او امارت اسلامی را، به خاطر که امریکا بود که امی زمین ها را مساعد ساخته وضعیت افغانستان را، ثبات افغانستان را، امنیت افغانستان را، اقتصاد افغانستان را ضربه وارد بکنه. در همین حال آمریکا برای حفظ منافع خود و حفظ نیروهایش در افغانستان مشکلات زیادی را در کشور ماند و نیروهایش از افغانستان بیرون کرد. آنها تاکید میکنند که مسئول مشکلات وجوده در افغانستان آمریکاست. پخوانی سفیر وایي چې په اسلامي امارت کې 11 میاشتې راتوان پیدا نه شو چې په افغانستان کې ثبات راولي. زما په فکر باندې اول خو تر یو اندازې ثبات اوس راغلی دی، مالي کې چې نه راځي د دوی په نیت باندې هغه ثبات چې خنډ واقع شوي دي هغه هم زما په فکر باندې خارجي ممالک خنډ واقع شوي دي، خصوصا هغه ممالک چې هغه په افغانستان کې مداخله کړې وه، ځکه چې هغه اوس هم دلته مطالبه مقاصد لري، نو دوی افغانستان په رسمیت باندې نه پیژني. د افغانستان تجارت د دوی د عدم رسمیت په وجه باندې خراب شوی دی، اقتصاد دلته د رکود سره مخ شوی دی، کومکونه د افغانستان سره نه کیږي. نو زما فکر باندې ډېر عامل تر اوسه پورې د عدم ثبات چې دی هغه دغه ممالک دي. قابل یادآوری است که امارت اسلامی تا هنوز در مورد سخنان مقامات آمریکایی چیزی نگفته است، اما از حاکمیت امارت اسلامی در کشور 17 ماه می‌گذرد که تا هنوز از سوی هیچ کشوری به رسمیت شناخته نشده است. در سراسر کشور مبارزه علیه مواد مخدر جریان دارد و هر کس که به جرم کشت کردن مواد مخدر دستگیر شد به قانون سپرده خواهد شد. این اظهارات را معین مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخلی کشور در سفر اخیر خود به ولایت قندهار مطرح کرده است. رئیس مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخلی کشور در سفر اخیر خود به ولایت قندهار در یک نشست گفته است که در سراسر کشور علیه مواد مخدر مبارزه جریان دارد تا از کشت مواد مخدر جلوگیری شود. این در حالی است که در این اواخر از شهر کابل 5000 تن معتاد به مواد مخدر جمع آوری شده است و تداوی آنها جریان دارد که این روند در ولایت‌های کشور نیز روی دست خواهد گرفت که بعد از تداوی آنها این معتادین به خانواده‌های خود سپرده خواهد شد. معین مبارزه علیه مواد مخدر وزارت امور داخلی کشور در سفر اخیر خود به ولایت قندهار در یک نشست گفته است که بعد از فرمان رهبر امارت اسلامی در کشور مبنی بر منع مواد مخدر در کشور در سراسر کشور مبارزه علیه مواد مخدر جریان دارد و در این عرصه دستاوردهای چشمگیری دارد و تاکید میکنند که در سراسر کشور روند تداوی 75000 تن آغشته به مواد مخدر آغاز شد. په تیرې وکال کې موږ تقریبا 3700 عملیات ترسره کړي دي او په دې عملیاتو کې مو تقریبا 4680 مظنونین نیولي دي چې هغه بیا ټول په ولایتو په مرکز کې محاکمو ته سپارلي دي د بعدي سزا دپاره. همدارنګه موږ په د تیرې وکال کې 404 ټنه مختلف النوع مواد مخدر نیولي دي چې د هغو دوسیې هم ټولو محاکمو ته سپارلي دي. همدارنګه په دې تېرې وکال کې په بعضې لرې ساحو کې یا په بعضې ولایتو کې چې خلک یا ناخبره وه یا په غلطیا کې کښتونه کړي وه 1140 هکټاره مځکه موږ پاکه کړې ده د مواد مخدرو څخه. معین مبارزه علیه مواد مخدر گفته است که در تلاش از کشت بدیل مواد مخدر در کشور برای دهاقین پیدا کنند و از جهانیان میخواهند که جهان باید دست آنها را بگیرند. نو بیا به د خلکو دپاره بدیل معیشت چې شي. تاسې ښه پوهېږئ زموږ افغانان خپله یو وزارت پیشه خلک دي. دا اوس په هلمند او په کندهار کې پنبهدانه شروع ده چې ډېره ښه نتیجه یې ورکړې ده او ډېر ښه لاسته راوړنه لري. په نور ولایتو کې بیا هنګ شروع دی، دا څوک موږ ته انج ورته وایو، نور خلک بیا هنګ ورته وایي، او بعضې ولایتو کې زعفران شروع دي چې دا هم د تریاکو څخه ښه بدیل دی.
خو ان شاء الله موږ بیا په دې ساته چې خپل په محلي ساته باندې کوشش کوو چې داسې تخمونه وازمویو چې هغه ښه نتیجه ورکړي. همدارنګه موږ په دې ارتباط د بین المللي جامعې سره وخت په وخت ناستې کړي دي، مجلسونه مې ورسره کړي دي. د هغو څه مو خواهش کړی دی چې تاسې په دې اوس وختو کې چې زموږ د ولس باندې د تریاکو کښتونه بند شوي دي او تریاک یوازې د افغانستان لپاره ضرر نه وه، د ټول بین المللي جامعې دپاره دا یو ضرر و. او د دې لپاره که ستاسې فکر یې امریکایانو چې پر افغانستان حمله کوله یو دلیل یې هم د تریاک بلله. معین مبارزه علیه مواد مخدر وزارت امور داخله افزوده است که در شفاخانه‌های تداوی معتادین بیشتر سهولت‌ها را ایجاد کرده است و از نهادهای بین‌المللی می‌خواهند که در تداوی معتادین و جلوگیری از کشت مواد مخدر با آنها همکاری کنند. ترتیبونه برابر دي د زندگی لپاره. هغه یو ډېر ښه د حمایوي مرکز دی چې هلته به د صحت عامې خپل ټیمونه دي، د کار امور اجتماعي د وزارت خپل ټیمونه دي، د حج او اوقافو د امن معروف خپل ټیمونه دي، او زموږ د وزارت داخلې د مواد مخدرو د مخنیوي خپل ټیمونه دي چې دا به ټول د دوی پر صحت او د دوی پر روزنه باندې کار کوي چې تر څو دوی یو سالم او جوړ انسانان جوړ سي چې تر څو بیا خپلو کورنۍ ته راستانه سي. نو په کندهار کې د تعداد دقیق فلحال زما سره نشته، خو البته د کندهار تعداد ډېر لوړ دی. این در حالی است که در این اواخر معاونیت مبارزه علیه مواد مخدر وزارت امور داخله کشور گفته است که بیشتر از معتادین آغشته بر مواد مخدر جمع آوری کرده است که بعد از تداوی بر خانواده‌هایشان سپرده خواهد شد. برای جلوگیری فرار جوانان از کشور باید در داخل کشور زمینه‌های کاری فراهم شوند. تحلیلگران میگن در این اواخر بیشتر از افغانان از کشورهای همسایه بالخصوص ایران رد مرز شدند و برخی زیاد از جوانان کشور در حال حاضر حال فرار از کشورند. آنها میگن برای جلوگیری از فرار کادرهای جوان از کشور امارت اسلامی باید در داخل کشور زمینه‌های کاری فراهم بسازند. آنها تاکید میکنند که یگانه دلیل فرار کادرهای جوان از کشور فقر و بیکاری است. تازه وزارت مهاجرین و وفدت کنندگان گفته است که در یک هفته گذشته از ایران نزدیک به 9000 مهاجر افغان برگشته‌اند. از یک سال بدین سه از کشور بیشتر از جوانان به کشورهای خارجی از جمله کشورهای همسایه رفتند که با مشکلات زیادی روبرو هستند. در همین رابطه آگاهان امور میگویند کشورهای همسایه توان نگاه داشتن مهاجرین را ندارند و امارت اسلامی باید در داخل کشور زمینه کاری برای آنها فراهم سازند تا از مهاجرت جلوگیری صورت گیرد. دغه زمونږ ګاونډي هیوادونه خصوصا ایران او پاکستان د دې ظرفیت نه لري چې د افغانستان ټول ځوانان هلته لاړ شي او کار وکړي. تاسو ګورئ هلته بیکاري ده، هلته هره ورځ د پولیسو د خوا نه ځورول کېږي، بیا دوی مجبوره شي چې په قاچاقي لارو په اوبو کې په کښتیو کې د اروپایي هیوادونو ته ځان ورسوي. هلته هم دوی د ډېرو سختو ستونزو سره مخامخ کېږي. یوازینۍ لاره دا ده د ځوانانو لپاره چې په هیواد کې دننه دوی ته د کار زمینه مساعده شي او یا د افغانستان حکومت دغه زمینه مساعده کړي چې دوی په رسمي ډول بهرنیو هیوادونو ته د کار په نوم باندې ولیږي چې هم یو مناسب معاش دوی ته ورکړل شي او هم دغه کړاوونو نه زموږ افغانان خلاص شي. از سوی هم وزارت مهاجرین و وفدت کنندگان میگوید که از شنبه هفته گذشته تا حال از ایران 9000 مهاجر افغان به طور اجباری و داوطلبانه به کشور برگشتند. این وزارت میگوید که 8191 تن مجردی به شکل قاچاقی به کشور ایران رفته بودند. در یک هفته گذشته از ایران به کشور نزدیک به 9000 مهاجر افغان به شکل داوطلبانه و اجباری به کشور برگشتند. برخی آگاهان امور اقتصادی میگویند فرار کادرهای جوان از کشور از دست بیکاری است که به گفته آنها امارت اسلامی باید در داخل کشور برای آنها زمینه کاری فراهم سازند. از یک سو اقتصاد کشور بهبود خواهد یافت و از سوی هم جلوگیری از فرار کادرهای جوان صورت خواهد گرفت. برگشت مهاجرین ما از کشورهای همسایه خصوصا از کشور ایران نشان میده که برای افغانها هیچ جای مثل وطن خودشان نمیشه
و عزتی که در وطن خود دارند در هیچ جای در هیچ نقطه از دنیا نمیتونیم که داشته باشیم. بنابراین عده‌ای از مردم ما دوباره از ایران برگشتن و سایر کشورهای همسایه برمیگردن که با آغوش وطن ما اونا را خوش آمدید میگیم. اینجا وطنشان هستن، میتونن که اینجا آزادانه زندگی کنن. ولی نکته اساسی است که حکومت در قسمت ایجاد نمودن جای کار و مهاجرینی که دوباره به وطن عودت میکنن برنامه های استراتژیک را باید روی دست بگیرد تا بتانیم مردم ما را که دوباره برگشتن به وطن مشغول به کار شوند. ارقام کسری اداره مهاجرت ایران به نشر رسیده است در کشور ایران نزدیک به 4 میلیون تن مهاجر افغان اند که نزدیک به 500,000 تنشان به شکل غیر قانونی در این کشور زندگی می کنند. نرخ ارزها در بازارهای کابل. وضعیت آب هوای کابل و چند شهر دیگر افغانستان. و این ترتیب رسیدیم به پایان خبرها. از همراهیتان سپاسگزارم. وقت بخیر.